الحمدلله والصلاة والسلام علی رسول الله. تر حمد صلات او سلام وروسته متمدنه امریکا او اروپا څوک ده؟ امریکایان د هغو خلکو زامن دي چې په اروپا کې د کلیسا او خانانو د ظلم او تیري څخه وتښتېدل. دوی د هغه ځای ټول استوګن ووژل او ځمکې یې ورڅخه ونیولې. د امریکا د پراخې ځمکې د ودانۍ لپاره یې د افریقا څخه تورپوستي زلمي بوتل، ځینې د انتقال په مهال په سمندر کې ډوب او نور یې د غلامانو په توګه استخدام کړل، تر دې پورې چې د امریکا 15 جمهور رئیس ابراهام لنکن د ریاست په دور کې غلامۍ ته د پای ټکی کېښودل شو، خو لنکن د یو خان له خوا نه په تومانچه وایستل شوی. د غلامۍ دور ته خو اسلام 1.5 کاله دمخه د پای ټکی ایښی و، مګر امریکایانو همغه تور دور بیا را ژوندی کړ. آیا امریکایي د دې حق لري چې ووایي دوی د بشر د حقوقو ساتونکي او د بشریت د نجات او لارښوونې پیام بشریت ته له ځانه سره لري؟ نه، هېڅکله. دا خبره صحیح ده چې امریکایان او لویدیځوال په صنعتي برخه کې پرمختللي دي، مګر په فکري، تمدني او انساني لحاظ د وروسته پاتې ملتونو په قطار کې شمیرل کېږي. اروپایي ملتونه هم د هغه چا اولاد دي چې د نصراني دیانت په پارې ګالیله د ساینس میړه ژوندی وسوځاوه، ځکه چې هغه د ځمکې په کرویت او په فضا کې په حرکت باوري و. اروپایانو په تیاره دوره کې ژوند تېراوه، هلته چې اسلامي نړۍ روښانه وه. دوی د هغه چا اولاد دي چې له اسلامي اندلس نه 10 میلیونه مسلمانان وشړل او نور یې د نصرانیت منلو او د اسلامي نومونو بدلولو ته اړ ویستل. د نصرانیت د تفتیش ظالمانه محاکمو تر 800 کلونو پورې هلته د وژنو بازار ګرم کړی و. له همدغه امله اسپانیا د دوی د مظالمو له لاسه تر ننه پورې یو وروسته پاتې هیواد پاتې شو. دا ځکه چې یو ملت به د وژنو، بربادیو، حسد او کینې، خپلمنځي شخړو، فقر، غربت، فوزي دیکتاتوریو، قومي تعصباتو له امله څنګه په مخ لاړ شي؟ اروپایي وحشي لښکرو د جاهلي تش په نامه دیني عصبیت په بنسټ او د خپلو ځمکو جغرافیې د پراختیا په موخه په اسلامي نړۍ صلیبي جنګونه وتپل او 200 کاله یې دوام وکړ. په پای کې دغه جګړې اروپا ته د عربي تمدن د خپرېدا لامل وګرځېدې. اروپا د جهالت له درانه خوبه راویښه سوه، اسلامي نړۍ د وروسته پاتې والي په درانه خوب ویده کړه او اولادونه یې ورته ووژل. نن د اسلامي نړۍ اولادونه د دوی نوکر دي، د دوی غلامان دي او د دوی په چوپل کې دي او دوی ته کاسې پاکوي. متاسفانه دغه حقیقت ته په خپله د دې لیکوالانو په خپلو څیړنو کې اشاره کړې ده. موږ باید د لویدیځ د صنعت، فنونو، مادي علم او تخنیک څخه ګټه پورته کړو. دوی باید له موږ څخه انسانیت، ورورګلوي، د الله تعالی معرفت، محبت، شرافت، انسانیت او عدالت، امانت، درایت، کفایت او د مساوات درس زده کړي او په ګډه د ژوند په ډګر فقر، لوږې، شړلو، محرومیت، ظلم، طغیان، زندانونو، ولچکونو او شخړو ته د پای ټکی کېدو او د ځمکې په مخ د بشریت یوه انساني ټلواله جوړه کړو. سبحانک اللهم وبحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرک